Alah, poso agak poso. Salah ni. دا دې لپاره خپل بلډوزر دی غټ بلډوزر دی ولا کته ځکه نه سړی وشه سړی ونیسه خیر لاړه غزواني لاړه انډیواله چې لغتې مو ورولې السلام علیکم ستړی مه شئ جوړه السلام علیکم پامیر هنداري قدرمن لیدونکو جوړ په خیر الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسېږئ زه سراج الدین پژوا کې دا ځل غواړم چې تاسو ته یو پرنګ ریکارډ کړم هغه هم په بټۍ کې سغرود ولسوالۍ ته راغلی یم غواړم دلته چې د دغه کاریګرو حوصله وګورو چې دا کاریګر څنګه دی څومره زغم لري نو د تل په څېر په خپرونه کې زه ځان ته نه یم نو زما دروند همکار حنیف الله حقیار صاحب هم راسره دی نو حقیار صاحب راځه زما څنګ ته راشه مهرباني حقیار صاحب راځه حقیار صاحب راځه که نه نو یا لکه ته غاړه یم وای ما سترګې کږي یاره وای. غلط شوم لاړه غزواني لاړه انډیواله چې لغتې مو ورولې السلام علیکم ستړی مه شئ جوړه سم اوس خو ټیټې خو ودرېږه نه پخه خو ونیسه خلک به وایي چې والا نه خو کله کله یې نیسم ښه پخه نیسه کله پخه بیا را غلطه شو که نه کومه پخه دا وکړه دا و دا وه دا ده دا ده ستړی مه شي څنګه یې الحمدلله ښه یم خو لږ ګډوډ یم ولې ګډوډ په دې منډې والا کله دا پخه خرابوي کله دا خراب دا ولې د پخو تکلیف څنګه ته پیدا شوی دا مشکل بس نه پوهېږم مخکې چې و ښایسته کار به یې کوو اوس مګرم چې دی که نه دغه فول زور یې دی ته اوس خپل زور وګوره اوس وخت کې اوس وخت دونه جګېږي مخکې دې نه علاوه نه جګېږي او مخکې تقریبا تیږې پورې جګېده دا څه کې دا او خو بس اوس بېچارهګي دا خو د رښتیا ځواني لاړه ده والا او ځواني تلې انډیواله اوس ښه څنګه یې خپرونې ته په خیر راغلې بس ژوندی اوس موږ کله په خیر راغلي یو هر کله چې راغلي والو ډبولو خوړلي دي زه خیر خدای دې وکړي نن بیا ډبول خورې د نننۍ کې چې د خدای بچ کړي مې که که نه بېله موضوع چې کار وکړه دا پخه دې سي پانسمان کسې شوم چې جوړ شي چې بیا مونډو دپاره مطلب آماده یې حق صاحب خبر ته کوم انډیواله بټې خلک ډېر غوسه ناکه دي ګوره چې ومې نه وایي درنه غوسه ناکه نه دي استومانه دي او استومانه دي ځکه بس غوسه ناکه دي ستړي دي اوس کا کو اول شروع کوم طرف نه کوو د بټۍ د ښي طرف نه به شروع ښي طرف نه او د خپرونې کوربه څوک دی د خپرونې کوربه موږ سره دغه دی سراج الدین پژواک دی او د کیمرې په برخه کې زاهد افغان موږ سره ملتیا کوي او بل پاټاکي څوک دی پاټاکي څوک دی پټکي از خپل یم حنیف الله حقیار او خپرونه صاحب سره وایو وګورئ از یې خپرونې څخه مکمل خوند واخلئ او د بله خبره صبر ته نظر مه ځه که نه یوه خبره مې کوله خبره دا ده که نه چې خوند ترې واخلئ نو مخکې د ولدانې سلامونه لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ ښه رالاست ورور لګیا دی په خښتو باټۍ کې خښتې اچوئ نو همدغې د چې خښتې جوړې تاسو بیا د تعمیرونه جوړوئ نو ځان سره مرکه وکړو السلام علیکم ستړی وعلیکم السلام خیر علي ډېره مننه خوشحاله اوسېږي لیدونکو ته خپل ځان وپېژنه زما نوم شیر علي خان دی او سخرود کې ژوند تېر دا خښتې اچو خښتې کاروبار هم دی څنګه یې شیر علي وروره شکر دی بس نه ګوري چې څنګه دی ښه په طبیعت برابر دی انډیواله ښه لاسونه اچولي په یو بل باندې چې دی چې دی ما هم غوښتل خبرې وکړم لږ ذره که نه لږ اته زده کړه خپرونه هم روانه غټه کیمره نه ګوره او خبرونه روانه ده زما فکر شیر علي وروره تخلص دې څه دی همدرد همدرد هو دا تخلص څنګه همدرد په ځان باندې ښه ځکه چې څلېروي ساعته خوشحاله یي که نه د کور لانجې پسې نشته دی خو همدرد معنا خوشحاله هغه وایي زه خفه یم ته همدرد ته خفه یې ته نه ګورې څه خفه ولاړ دی نه ښه خوشحاله ولاړ دی مړه ګورې اترې موالي دی انډیواله د ورځې څومره خښتې اچوي وروره یو زر خښته اچو زر او ماشاءالله او ځان ته یې که نور څه مساجتې کوراني بس یوازې دی انډیواله یوازې دی او دغه دوه چې دي ورسره شاګردان دي لګیا دي کار ورسره کوي لکه وکړم ملګري حوصله ماز مې والا که مونږ خپلې خبرې کوو ته پکې میز کې مه رادانګه که نو خو ما خو څه نه دي ویلي که تا سره مې کومک وته خبرې کوم خو ما جواب ورکړل زره اوس پروا خو نه کوي نو مونږ خپل جواب ورته ورکوو که والله نه ستا پکې څه ضرورت دی د خدای په خلون نه ورکړي حاضر صحیح ده نو دونه زر غوسه کېږي په خدای ښه دغه د خښتو کاروبار د څونه وخت راهیسې کوئ بس یاره یو میاشت کېږي چې شروع مو ته کړې ده داسې که نه لکه یو میاشت مې د کار کېږي ټول چې راغلی یم او چله ماته خاص زده نه دی خو بس هسې بس خټه ده سره ټپ او ټوپ دی انډیواله خلاص نو خبره نشته که نه داسې ده که نه نو دا اوس دا اوس وایي ټپ او ټوپ دی
دا زه سر نه منم ځکه زه تا سره مرکه لرم د ده سره خو نه لرم که نه د ده څه کار دی چې دا زما خبر کې راځي زما خو څه کار نشته دلته خو بس کار غرض مه لره زه خپل کار دی کوم زه نو زه خو نو چکري راغلم ما وکته همدر صاحب دا راته وایي چې خښتو کوم کار زیات سخت وي په خښتو کې چې دی که نه دا په خټه پلاستیک وارو ډېر که نه مړه خو ستا د دې خپله خبرو ته پرېږده یار نو خو ما ستا پسې جواب ورکړو که نه خو ته ونښتې ویې خبره ورکړه جواب زه خپله جواب ورکوم خو تا سره مې کومک وکړه نه پکې نه یې کوه دا کومک ځه والله کومک زړه را پړسېدلی ته زمونږ نور هم زړه را پړسې او که نه سل کوم مشکلات خلک څه پخوانی خو نه دی چې پړسېدلی دی دا ساده سړی دی ښه ما تاسو زما پوښتنه وکړه چې په دې خښته اچونې کوم یو کار ډېر سخت دی مغلق دی دا خښتو کار ټول سخت دی سخت دی یو کار یې اسانه نه دی وړي کې به ډېر سخت دی یو خوراک چې دی خوراک به ډېر اسانه دی چې په مړه خېټې سړی وخوري خوراک به ډېر ټیټ کېږي په دې چې دا کار لږ دروند دی که نه خوراک خل ډېر کوي ته ولې دا خبره کوې ته خبر نشي کولی خدای پاک صحت ورکړی روغه جوړ انسان دی ته ته بس دې خبر ګونګی خو نه دی نو خو دا خبرې نه کوي که نه خو د یو دپه مې درته ویل ستا کار نشته بیا نشته خو نو ته پکې څه نه وایې نو مجبور یې زه چې یو یم نو زه لګیا نه یم زه جواب نه ورکوم دا خبره که زه ورته جواب ورکوم تا ته څه ضرورت دی تا هلتهسې راډانګي هسې حوصله نور مه دغه کوه که نه ته والله چې ده خو بیخي دونه غوسې کوئ قسم دی چې سړی په یو خبره پوه شي خلاص داسې ته مه کوه ته ځان نه اوس بیخي صاحب جوړ کړو ښه د کوم ځای اوسېدونکی وروره د خیوې دا چې د خیوې اوسېدونکی د کابل ولایت او د پغمان ولسوالۍ زه نو زه خو خبرې کوم که نه زه نو درته یم نو ما خو څه نه دي ویلي که نه خود زه چې اسمې اعصاب مه خرابوه ځه والله خرابې کړه که دې خو لاړ شه ښه خو تاسو هغلته خپرونه کې زه دلته لمر ته درېږم زه هلته لمر ته ځان ګرموم دغلته هغه میدان شته یا ته لمر ته ځان ګرم کړي دغلته دلته لمر ښایسته لګي که نه همدر صاحب ښه ډېره مننه تاسو ښوونځی نه لوستی فکر کوم نه ښوونځی دې ولې ونه لوسته هغه ځکه چې دغه وخت غریبي وه نو پیسې مې سیم نه وې که نه چا سره والله سړی ونیسه لاندې ګور نه ما لاندې ګور چې غوړي خښتې خراب کړي خدای دا غټ سر ووایه نو خو خښتې په خپله خرابې دي که نه مونږ جواب ورکوو که نه دا خیر دا کېده دا کېده ټینګ یم نه باید د سپکي خدای ته خدای ګورې دومره وزن یې نشته خو ته تکړی ورته تش لاس راشي که نه خښتې سره څه کار لري راځه راځه راشه ولا که راشم راشه که دومره تکړی ښه همدر صاحب همدر صاحب که چېرته مطلب که نه تاسو خیر تعلیم ونه کوو بچیانو باندې تعلیم نه کوئ نه په بچیانو تعلیم نه ولې مجبور یې مجبور یې مجبوریت دی چې مجبوریت نه وي خو مجبوریت داسې یو شی دی چې هر څه انسان نه اخلي او که او ولا بس څنګه کې نو طبیعت هم سړي خراب شي مجبوریت سره یا الله الله پس واکه وځه سړی ونیسه سړی ونیسه خیر ده خیر کینه مړه خدای دا غټ سر ووایه بس ته نو خو ما خو څه نه دي کړي که نه یاره ما خو نو به ته څه شی کې ښه یعنې مجبوریتونه دي چې موږ تاسو له کار ایستلي یو ارمان خو به دې زړه کېږي چې مطلب بچیان تعلیم کړی وي نه خامخا مې ارمان په زړه کې څو بچیان دي الحمدلله لس بچي مې دي لس بچي دي زامن دي څوک دي درې مې زامن دي او نو باقي لورګان دي او بس د الله کار نه چاته لګان چې امن الله الله پښواګه سره نیو اے پښواګه سره خوشا الله وای وای الله که بس کم ولا خدای ته انسان پرځي که خیر ده خیر خیر زه بس راځه خیر فرونه خیر ختمو سم مننه خوشاله اوسېږي مړه خیر لږ حوصله کوه که نه ما دا خبر که همداسې رادانګي خیر تاسو ګوره دا کار هم دومره سخت دی مغلق دی چې تاسو مطلب حوصله ونه کوئ زوی دي مطلب یا بل څوک کارګر راشي خدای نخواسته تېزه خبره وکړي ته په خښته په سر وولي هر غم به جوړ کړي زموږ د خپرونې حالت دا و چې د ځوانانو حوصله باید وګورو پوه شوې ته خو خیر دی ځوان یې زه پوهېږم چې د لسو بچیانو یا د نهه بچیانو خاوند دی خو بیا هم ځوان یې نو حوصله کوه زموږ د خپرونې حالت دا و چې د ژوند په هر ډګر کې که موږ مخ کېږو باید حوصله وکړو که حوصله ونه کړو نو کېدای شي د ستونزو سره مخ شو که ته اوس ما نیولی نه وي که د سړی په سر باندې خښته ویشتی وي ته راشه دا زموږ خپل اوس راشم حنیف الله حقیار نومېږي او راځه اوس راشم نو خو سړی معرفي کړم بخره ته نه غواړم ستا جان چې خفه نه شي لکه شوخي دې سره وکړه والله سړي ور اخره کې حوصله ختمه شو نو خود نو ظالمه یو خو ستا دې وزن ته حیران یم یاره په دې وخت دې منډې ولې خو دا که یو وخته کې مې درد راغلی وزن کم دي که نه ولې ده په دې ځمکه ځمکه ویشتې خو ګوره والله چې ښه د ځان مې اخلاص کوله مننه خوشحاله او ته خلاصې هم نه کوې بیا لیدونکو ته کوم پیغام لري والا پیغام دغه لرو چې باید څوک ماشومان باندې کار کوي باید په هغې باندې ښوونځی ووایي بالکل مدرسې ته یې ولېږي او د ضریره کسب نه یې وباسي بالکل موږ خو په دې کسب کې لاړو خراب شولو خو آینده ژوند باید د بچیانو صحیح کړو
بالکل زه رب عزوجل تاسو ته وسه دی چې په دې خپل ګلالي ماشومان باندې ښوونځي وای درس ور باندې وای اول انسان ټول عمر دی پر په یو حالت نه رب مهربانه دی که په تاسو سختي تیر شوه کېدای دا بچیان الله ته وزې ته ورسي او بیا به د ژوند ان شاء الله سره وي نشر کو د خبرونه نشه ډیره مننه او استاد خپانه شي خو دې بیان را بخنه وړم ډیره زیاته ونه کورودان ژوند اوسه بس کامیاب اوسه ډیره مننه بدونکو بیا هم خره خلاص دا چې بټۍ کې کوم ځای کې خښتې پخېږي هغه د سوق ځای ته راغلي وو سره ولاړ دي خبرې اترې به ورسره وکړي چې کار یې څنګه دی السلام علیکم خیر جوړي ډیره مننه نوم مبارک دی څه دی انقلاب ماشاءالله انقلاب او تخلص دي شي د انقلاب تخلص شنواره ماشاءالله انقلاب شنواره څنګه حالات څنګه دي بس خو سور کې دي بس سور کې گزاره کیږي گزاره کیږي انقلابي او کنه نه ولا انقلابي خو نه ده بس دغه ته الله ساتره ته دې پردو خبرو کې مرا دانګه کړه ولی به کې را دانګه پردو خبرو او کې ما ته سره کومه کو ته خبر دا کوم سړی ما نه ته پوښ خا انقلاب او ته ون خاطر خبرو کې ما سره کومه شکر د الله فضل دی وروره وخت ما څنګه تیری شکر د الله فضل بس الحمدلله وخت ډېر خسته تیریږي خو په تیار خورو یا نیول لکه خو ته غلې شکر نو چې خبرې ما سره کوي او را دانګې پکې ته شتانه تاسو کو خو ته سره خو زمو خبرې کول غواړم کنه مال لګي زمو کم پکې کنه بس نو ته خبرې کول غواړې خو به بتانه تاسو کا کنه انقلاب سه د ور په سر ولاړ خطا نشو لاندې نه مړ دي ځکه مشکل نشته بس خو چې لاړې بس نو خطرې دی غځو دي ځکه مشکل نشته دا تاسو د اسنه مې دا کنه دا زغال پکې اچوي کنه او په دې ځای کې دا سوري کړی دا سوري تاسو مطلب سمدستي کوي کنه دا مخکې معلوم وي نه دا مخ نه دا کله بس په خپل توکل دس را پیدا شي ولا کته خو لاړ شه کنه بس ځکه نه خبرې مې کولې کنه ما هم کولې کنه یاره ته خبرې مې کوم چې ما نه تاسو کې تا ته څه ضرورت نو ته جواب نه ورکې کنه زه جواب ول ورکوم کنه دا ګورستل استمانه دي کاری کړه پوي شوې خزر کار خبر پويږي نه پر دوه خبرو کې را دانګ خیر ستاسو کار چې کنه دیتا سنو ماخلي دته جلی مصری توب ها دا به څنګه وخت ځنډوي په تاسو په دغه خفته په دې ور په ځای کې دا د څه چل یو ساعت نیم ساعت ته پریم د خبرو تم پرې دی کنه خو ما خبرې وکړم خو چې تا نه دی ته مې نیولې خو نه کنه خبرې کوم ځکه نیوام دي کنه ځکه نه بدمعشي مې کوم ګوره ما تاسو نه پښتنو کې به څنګه وخت ځنډوي تاسو په دې ځای کې دا نو څلور غنټې کې وسنتره مون په خو وسنتر څومره کېږي وسنتره دا تقریبا 1500 وخت برابرې 500 وخت یې ولا کته په څه خبرې خو دغه کنه ما ته معلومه کی چې 500 وخت برابرې نه 500 ولی برابرېږي ونیم زره ته زره خخته د په یو سنتر کې خو یو سنتر کې ونیم زره واته سو خو ما 500 راغی کنه ولی 500 وراله مړه ځکه نه دا خو سره بدمعاش قسم ده بدمعاش نه استمانه ده ځکه نه موږ ستړي چې دلته یو سړی خبره کوي خو بس ته ولی پکې راځي هغه ته غاړي ته کینه زه دې بټي پړته معلومات اخلم دا غلطه کینم دا غلطه کینم خورورا تاسو دا کوم خختي راوخلی کنه لاندې کېدی صحیح ده بیا دا پاس دا خاور چې دا چی په واسطه وګڼه چې مطلب ماشين په واسطه کنه پراسونه شوی دا دې لپاره خپل بلډوزر د غټ بلډوزر ولا کته ځکه نه وای دا خیر حوصله ساته او چنجه سم شکنه نو مکو دسي نو ما خو څه کړی نه دی خو یارانو او دا کوله به کوم نه راوړي دا کوله مزار نه راځي دې کې چې دا بخه کوله نو دې کې خیم شته دا خراب هم شته دا به څنګه دوام کوي تاسو مته دا کوله ورواچو کنه دا ور څومره دوام کوي دا بس ډېر چې 15 دقیقې شپږ دقیقې دغه څه دوام کوي ځکه نو دغه 15 شپږ دقیقې 15 دقیقې دا کوله کار وکړي بیا خو تبعی جوړه ده نو خو 15 دقیقې بس دا غټ وخت دی کنه ډېر کار کوي دا موږ په غزا کې ووري دا د شي شل سنتر شاته موږ په ووري شل سنتر ابل خبره ده چې تاسو پر مثال کنه دي کې تاسو دا زغال واچوي او بالکل صحیح خبره و ما دې کنه ځکه نه ما خو څنګه دا خبرې کوي ځکه نه او مې ته کړنو نو چې نه دی ویلي کنه ځکه نه او کلان زه بیا دی ور کې ورچوم ځکه او کلان شنو بیا دای سړی ونیسه ما پښتنه دا مې که تاسو نه خیر د کیمبري ته مخاړو مې که تاسو دا زغال پکې واچوي کنه زما پښتنه دا تاسو څه پته لګي چې دا خخته مطلب په خله یا خام پاتې شي موږ دې کې شل کال تیر کړی هغه چې په چکو پوګو کنه چې کوم په خله کوم خامه ده یا الله خیر سړی سي تلاش کو سړی تلاش کو ته یو دمل پرې ده یو دمل ته پرې ده خو خبرې نه کوي کنه پرې ده مړ وخت کار دې خراب وکړو کار دې خراب وکړو زما پښتنه دی غونډه خیر خراب خیر ورس راشه ورس مکه وګڼم نو خو شي شو خزانه ور نه کوم مکه خیر دې زه د معلومات نه واخلم به کته مرکه تم راځي راشه زما اساسي پښتنه دا پات دي کنه
چې اوس ځینې خښتې دي که نه کنکر خښتې دي ځینې جعلي خښتې دي که نه هغه اصلي او پر مثال کمزوري دغې په اړه معلومات وړاندې کړي چې اصلي خښته څنګه پر مثال او کنکر خښته کوم ځای کې ایښودل کېږي دې په اړه کانکر خو داسې دي چې اصلي چې تور وي او کنکر چې سپین وي دغسې بله وایي چې ونه ولېږم هلته ښه زه خیر پیغام وړاندې کوم وروستیو کلیدونکو د پیغام څه دی ما ته خو مرکې ته پرې نه ښودو دا چې دی نو کانکر پکې لاندې بیخ کې چې کومه خښته ولی شي که نه اور زیات شي هغه ولیکئ کانکر شي بره سر کې چې کومه لګېدلې ده که نه دې باندې نیمه خاورې نیمه چې ده نیمه پکې شګه وي لکه ته مونږ خبرو ته پرېږدې که نه نو ما نه نیولې که نه خبرې کوه که نه نو ځکه نه د پردو خبرو کار مه لره که نه دا سړی تپوس کوي که نه یو شی نه یې لیدلی تپوس کوي خو ما هم نه دی لیدلی که زه هم پوښتنه کوم غوږ ونیسه که نه چې زه ته خبره کومه که نه ښه غوږ مې نیولی دی نو داسې حساب وي چې بس دا بره سر هغه چې ده دا ارزان ریټ باندې خرڅېږي منځ کې چې کومه ده بیخي صحیح ده په اوچت ریټ خرڅېږي هو بالکل بیخ کې چې ده که نه همدغسې ده دا زه هم را ګرم شو لاندې خطا نه شو ورکې که نه دې ځای کې لیدونکو ته مشکل کوم پیغام نشته. ورکړئ مهرباني کوم پیغام خو نه لرئ لیدونکو ته نه بس ښه پیغام یې نشته ډېر مننه خوشحاله اوسېږي تاسو کاریګر خلک یا کاریګر خلک باید تر ډېر حده پورې د ژوند په هره برخه کې حوصله ولري ځان له کاریګر نه ټول خلک باید حوصله ولري دا حنیف الله حقیار نومېږي زموږ خپل همکار دی بس که تاسو سره لږ ګپ لګوو ته څنګه یې استاد جان چې خبره شي لږ ذره شوخي مې سره ډېر زیات وبخښه مننه چې خفه شوی نه یې دا ویډیو نشر وکړه نشر یې نه کړو ماړه نشرې که سړی ډېره مننه کور راوچوه ځل بیا لاس بیا هم لیدونکو ستړي مه شئ جوړ په خیر په دې هیله روغ جوړ اوسئ لیدونکو خښتو باټۍ ته راغلي ځوانان لګیا دي کار کوي همدغه ځوانان دي چې کار کوي او د دې کار په نتیجه کې بیا ډېرې خښتې دوی مطلب بازار ته وړاندې کوي او بازار کې موږ تاسو ته نه استفاده کوو السلام علیکم ډېره مننه لیدونکو ته نوم واخله خپل نوم تسل نوم مې نو بل چا نوم څنګه اخلي خپل نوم دې دی که نه او تسل او تخلص شي تسل جانه تخلص شته خلاص نه نشته دی کوم ځای چهارباغ صفا ماشاءالله ژوند باندې څنګه تېرېږي خدا شکر د ښه تېرېږي کاروبار دې څنګه دی ښه ده سخت خو به ډېر نه ولا سخته څنګه نه وي نو تو خدای په دې یخنۍ کې راووځه او بیا خټه لمده که او بیا خښتې واچوه که نه نو دا خبرې کوي ته شی کې مونږ چې دا سهار وځو خټه چې لمده کړو سهار ځو نو کار کوو ماښام پورې ماښام چې بیا کور ته ځو بیا سهار چې راځو بیا چې دا کار خو ډېر سخت کار لږ دی د کیمرې ته مخ ورتاږه البته ښه ورونه نور شته نه بس زه دلته یوازې کار کوم دا یوازې دلته کار کوي او خټې دي او خښتې بس همدا یوازې کوي کوټه رور مې بل ده ښه هاي سم ته مشر او زه مشر یم پلار دې څه کار کوي همداسې مونږ پلار یې کار نه کوي هغه سپین ږیری شوی دی نو هغه چې سپین ږیری سړی بیا کار نه خبرو ته که نه ها خبر ته ول نه پرېږدي خو دا خبرې نه کوي ما خبرې کولې که نه دی په ځای ضعیف شوی دا به کار نشي کولی مونږ خپل په کار بند کړی ده کور مسؤلیتونه ور په تاسو دي او ټول مسؤلیت په مونږ ده خو چې ځواني وي او صحت روغ وي که نه دا ځوانان خو مطلب د سختیو په خاطر دي چې مطلب کار وکړي پوه شوم داسې ده که نه او همداسې ولا اوس ناسه دسم دی اوس ناسه دسم نه دی په دې چې ځوان چې دی باید کار وکړي هغه خو روزګار پاتې نه شي بالکل او دا خبر خبر ته ول نه پرېږدي ها دا خبر ته ول خو دا خبرې کې دی په ځای کومه کو سره کومه کنه دیوالي سره کومه مکه دا ملګری دي ستا ته خپل ملګری دی تا ملګری دی نو موږ ورو فاضابې ښه خیر ده دواړه خبرې کوي او دا راته وایي چې جمعې ورځ هم کار کوئ او جمعه هم کار کوو دا مونږ هر ورځ مونږ کار کوو جمعه چې دا لږ کار کوو نو چې بیا د جمعې ورځ چې بیا د مستۍ نه کار کوو او هغه د مستۍ نه کوو که نه بیا خرچه مرچه نه وي جمعې ورځ مستۍ نه کار کوي او د مستۍ نه څوک کار کوي ولې مجبوري ده نو مجبوري خو زه کار کوي وروره ځوان یې ځوان خو باید کار وکړي که نه دا خبره خو سره منې که نه دا اوس موږ یو دا بل دی بل دی هر ګوره سخت کارونه کوو باید حوصله ونه بایلو همداسې ده که نه بالکل خو حوصله بایلل کله کله ښیي که نه چې په دې بیا ډېر کار سړی کې سړی بیا بدې ښکاري په کار سړی بدې ښکاري دا خبره ځای کوي ته سره منې چې منو ډېره مننه خوشحاله اوسې لیدونکو ته کوم پیغام لري نشته پیغام مننه کور ودان خوشحاله اوسې دا زموږ خپل همکار حنیف الله خفه شوی دی ګپ شپ ورسره ولګه دا مرکه نشره خو کوو ماشاءالله حوصله یې ډېره ده دا خپرونه نشره کوو غوسه یې ونه کړه بیخي نشره کوو ډېره مننه څه خبره خو نشته نو ډېره د پامیر هندارې قدرمندو اورېدونکو په دې هیله چې دا خپروان تاسو کتلي اوسېږي حقیار صاحب خو اول نه وي زه باید وهل پکې ونه خورم دا ډېر د وهلو د وجې نه اوس په ولاړه اوده دی چې شی وشو چې کوم ده چې شی و چارج کیمره ده کیمره ها خلاص شو خبرونه نو خپرونه خلاص ته خوب کې لاړ وي نو دونه واجب سره خو راتمن خوب ورجو ده دا کوم ځای کې راغله کوم ځای ده دا پټۍ دي که نه
موږ په کومه لار راغلي یو دې لار باندې هلکه زه دې اوټرو کې نه یم انډیوال، زه نه زه مانډیوال ما پرېږده راځه که پرېږده ما پرېږده یاره. خپرونه پای ته رسو حقیقت ښه نو لیدونکو خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. حقیقت صاحب تا نه مننه، ډېره مننه. زاهد افغان نه مننه چې کیمرې برخه کې عملتیا وکړه. تر بیا پورې چې بل پرنګ کې ستاسو په ځان چوپړ کې حاضرېږو. حنیف به خوب وکړي، تاسو بلې خپرونې ته آماده اوسئ. د الله په امان. بیا خپرونه د الله په امان. ښه لا پون بای بای.